ملګرو غوښتنه ده وایي د زندان یوه خاطره ووایه. خاطره خو ټول زندان د سړي دپاره هره ورځ یو خاطره یې د سړي دپاره. جالبه خاطره پکې د ما دا وه چې د ما ویډیو نشر شوله. ویډیو د موږ یو ملګری خوشي کېده زندان نه سهار راووتو ورسره هغه د رهایي په ورځ باندې موږ یو څه اندازه بیرون ورسره پرېښودو. هغه د هغه په خوشحالۍ کې زه په ځان پوه نه شوم، احساساتو نه م کار واخیسته، ویډیو و لایف و ټمبټېلو سم. وروسته چې دا ویډیو ختمه شوه ملګری م رخصت که، زه پوه شوم چې له دې نه مشکل جوړېږي. یو درې څلورو موبایلونه مې پاکې کړې. د ننګرهار یو ملګری و اوس ساجد خاري صاحب سره ده، د هغه موبایل کې پاتې وه، ځان یې وختي رسولی و اتاق ته. طبعا زندان کې داسې پروګرام چې د شپې به ویښ پاتې کېږي او د ورځې به بندیان بیا خوب کوي. زندان داسې ښه تېرېږي. زندان کې ورځ طبعا په سړي خفه تېرېږي او شپه بیا ډېره راحته تېرېږي. هغه موږ چې بندي آزاد سو لاړه راغللو، چای هم د سهار وخوړ، اتیم آرام ته ځان برابر کړ، ویده شولو چې 11 بجې وې 12 بجې وې. دا ملګری راغی زه یې وښورولم، وایي ابدالي مله څنګه چل ده؟ وایي ته جګ څه ویډیو خو یو رقم لایکونه نه اخلي. بیا د بې د ډېره ډېره ما پیما ورته ویلې ملګلو داسې درجګېږه چې سکندر صاحب ملګري ته مې دی له ما ډېره تجربه لري. سکندر صاحب مې ملګري ته مې ډېر مغزه واوښته. پوه شولم چې ملګری جګ سو، پوه سو چې د سړي طبیعت خراب سو. هغه بېرته مې په ځان باندې کمپله کش کړله، وامیړوله. 1 بجه د مونږ لمانځه ته راجګېدو، 1 نیمه م جماعت کوو. راجګ سولو لمونځونه اودسونه مو کړله چې لمونځ خلاص سو چې ټلیفون ګورم همدا زنګونه دي را روان دي. څنګه وسړیه ځان په لوی لاس هلاکه، دا څه شی کوې؟ په کور رحم وکړه، په مور رحم وکړه. قصه څه شی ده؟ وایي د مارکېټ ته د یو شی راوتلي دي چې دنیا یې ټوله وایي ولړزوله. مال در باندې کسی چې بد را باندې لګېږي دا خبره. یو شورا درلوده رسمي چې د جمهوریت څه نه ورته ویلې، لکه د موږ مشکلات به یې ورسره شریکولی، بندیان به یې شورش ته نه پرېښودلی، بېنظمي ته مخنیوی ټول همدا شورا کوو. د هر څه د بندیانو تنظیم یې ټول کوو. مریض د بندیانو کې پیدا سوي باسه بیرون تداوي ته دغه. ما پسې د داخل د پلي چرخي د زندان د استخباراتو نه استعلامونه کېدلې، خو د همدغه شورا په کومک او مرسته باندې به ټول بېرته ردېدلې چې پرېږدئ 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 پرېږدئ. وخت ووت 2 میاشتې په دې کې ووتې چې سهار همدغسې تلاوت هم وکړو، لمونځ هم د سهار وکړو چې ویده شولو چې کس راته راغی باشي د رنګ ویې ښورولم. وایي جک سمل څنګه چل ده؟ ویډیو بیا لکه چې لایکونه اخلي. وایي امنیتی ملی آمده تو را کار داره، بلاک چافه زده. خو چې راجګ شولم هغه ملګرو ته مې ورته ویلم ما پسې خلک راغلي دي او زه به مل ورسره لاړ شم. نو څنګه هغه سڼې مڼې مې لږ سره شانه کړلې، مل چې بې غیرته ښکاره که نه دې صحنه کې د ما چراغو کار پرېښی و. ځان مې منظم که روان شولم چې د پنجرې ته څنګه ورسېدلم. وایي تو هستی افغاني صاحب؟ ملا ما هستم. وایي خو څه اسکلیت یې غږ وکړ، کیلې را وغوښتله. دا ټول بندیان راته ګوري. هغوی ته مې ویلي وو چې کار به نه لرئ، زه په خپله ورسره ځم. دهلیز ته چې ورته راووتلم او په سر یې خولۍ را باندې کش کړل او زپ کاغذ پیچس میږه بیږي کته یې کړلم موټر کې. خو ډېر کم وخت ووته چې عین ششترک ریاستي نوت ته یې راورسولم. هلته چې راغللم اتاق کې الفاظ نور نسته، دا شکنجې میکنجه سړی کېږي لګېږي دا شیان به نه کوي که څنګه د خوږو مجلس ته.
ننګرهار کې ما تاسو ته درته ویلې هغه د شکنجو مجلسونه یې څه کوو دا خو ټولو ته 20 کاله لکه لمر غوندې روښانه وه چې څوک یې دلته سیخ کباب ته نه راوستلی چې میلې پې وکړي خو خامخا شکنجه پکې وه ما تاسو ته ویلي وو چې په الله قسم د دما وجود دومره کمزوری سو 10 ورځې سره بندي ووتې د قرآن عظیم شان تلاوت به ما کوو دما احتلام به کېده داسې سوی وم چې بیخي هغه ملګرو چې بیرته پلچرخي ته بوتلم ملګري ستا شهیدان دي یو هغه معاذ ده دلته دوی سره چې ګرځي هغوی زه بیرته نه پېژندلم چې دلته یې هغه 90 کې وخت ډېر په تکلیف تېرېده او هغه ته مې ورته ویلې کارمند ته د کونړ دخوا و که د ننګرهار ما ورته ویلې ځوان هلک و نوکري و هغه دروازه کې روزه مې په 90 کې ټوله تېره کړله په یو نفري اتاق کې ما ورته ویلې خرمه یې راته کېښودله وایي ونیسه روزه ما ته یې وکړه ولکه یو کتاب خو مونږ ته راوړه یو شی راوړه وایي ما برات میرم کتاب شاید رایه نه وړي بیا یو تفسیری شریف ما ته راوړه هغه تفسیری شریف ډېر عجیب او جالب تفسیر یې کړی وتلې بیا یې محب ته وروستمه حمدالله محب ته هغه ته چې وروستلم یو دفتر کې ناست ومه ډېر ټیم مې انتظار وکړ انتظار نه وروسته دی و یو 3-4 نور ځوان هلکان ورسره و راننوتل کوچو کې تیت سول سلام صاحب ما هېڅ لاس ورنه کړ کېناستم ما نو زه د ریاست نه پلاستیکي چپلکو کې بولی ومه داسې یو لکه الهام چې راته وسي چې د چپلکو سره په دې کوچ کې کېنه دوی ناستو زه چپلکو سره جګ سولم کوچ کې داسې کېناستمه دې ټیم کې محب خپلو ملګرو ته اشاره وکړه داسې کړل ورته چې شی خو نور منټل د ختم ده یو ورې هغه تسکین نه ده سکینه علما کرام په دې پوهېږي عوام نه پوهېږي سکینه را باندې نازله سوله اتې مې ویلې مل نور افتح خلاص ولې بره بخیر محب صاحب راته ویلې صاحب څنګه یې دا هغه د ما وضعیت چې وکړو دا یم پوه سو چې سړی ډېر زوبل کړی ده تقریبا 3 شپې وروسته یې وروستمه هغه ما خبرې نه ورسره کولې اخر یې راته ویلې وایي ما تا به یو ویډیو وګورو که دې خوښه یي مل مهرباني وبه یې ګورو لیپټاپ یې راوړی و خلاص یې کړ د ما ویډیو یې چالانه کړله چې ما لستونې داسې درته نیولې دي چې دا به سرچپه لاله و دا زه د شبکې والا یم هلته به سپین بیرغ ولاړ یو دا نظام به چپه کېږي راټې خبرې مې کړې وې خو اوس باس ډېر ټیټ ده هغه ویډیو چالانه ده ما ته یې د دې سړي باره کې څه نظر لرې اما په دې الفاظ ورته ویلې مالیا دا لیونی ده یا میړنی ده ای خو ته پارسیوان پوی ساعت ورته یې ولکس ما خو خیر هغه د ویډیو په سر باندې نشته و واټساپ سند ویډیو ملدي د تم چا په واټساپ لګلې ده دا ویډیو اتې ما ورته ویلې مل ډاکټر صاحب ویډیو څه کوي خو زه به صرف دومره درته ووایم که زه مخکې نه وم خو اوس چې ووځم اوس هر څه یم او مل انسان سره څوک دومره زیاتی نه کوي څومره دې چې په ځان لورېده هغومره به دې ما سره کړي وو د لیپټاپ ته همداسې ویډیو چلانه او ټاپ یې ورکړه وایي څه غوښتنه لرې زر راته ووایه مل هېڅ غوښتنه هم نه لرم وایي ووایه مل نه لرم وایي کور ته ځې 3 وارې راته ویلې مل نه ځم مل که غوښتنه مې منې ما بېرته مرکزي مبحث ته انتقال که پولي چرخي ته وایي که دې کور راته ویلي وایي نن مې کور ته هم لېږلې وایي هېڅ تشویش ونه کړې ځه صحیح ده کارمندان یې راوغوښتل ډېر سپک هم کړل وایي ته په دې باندې ماته چې ویښته یې پرې وخورې برق شاټ ورکوې وایه دا وایي رویه داسې تی کوې وایي عاجل یې ولېږه پلي چرخي ته هماغه بیا یو 3-4 شپې ریاستي چل ته یې وړم د هغې جینۍ بیا پسې انتقال کړم پلي چرخي مبحث ته هغې جینۍ بیا خدای پاک داسې په عزت را خلاص کړلم چې نور بندیان به یې کشترو کې خوسې کړل پر ځان قیمت کې قسم خدای که کرایې به هم ورسره نه برابرېدې ورور ته د یو جوړ تور واسکټ سپین کالي بوټونه د دوی سیکورټي ګارد د استخباراتو مخته او شاته منظم په کابل ښار کې وروره د نو ته وسپارلم وایي دم سړی د قطر نه یو 15 نفري وفد راغلی ښه په انسانیت راخلاص
په 5,000 کې بیا وی آی پی وم. حمیم صاحب دغه د ملګرو غوښتنه او مختصره قسم درته وکړله. الله دې وکړي چې زموږ خبرې په تاسې نه وي بوج سوي. او اتې ګپ خو شی نسته که تاریخ